کریم کاکا ټول عمر د خلکو خدمتونه کړي وو. ژوند یې ډېر د غربت و. د خلکو غم ښادو کې به یې کارونه په سر اخیستي وو. خپل کور یې نه و. د کلي د خان کاکا د ارټ په کوټه کې یوې لور مشکڼې او کورودانې سره پاتې کېدو. د ډېرې خوارۍ نه کریم کاکا چرې په تن نوې جامې او په پښو نوې څپلۍ نه وې کړې. چا چې به ورله زوړ پیزار او زړې جامې ورکړې په هغې به یې ګزاره کوله. د کلي د خلکو د روزانه کارونو او خدمتونو نه پس چې به د خوراک څښاک څه میلو شول هغه به یې کور ته راوړل او همدغه یې د ژوند د تېرولو ذریعه وه. د اوږې د دمې ملګري نارینه اولاد یې هم نه و. لور مشکڼې او کورودانې به یې هم د خانانو د کور کارونه کول او په دغه چل یې د ژوند ګاډی روان و. لکه د هر پلار په شان د کریم کاکا سره هم د خپلې لور مشکڼې فکر و چې په حیا پرده کې واده شي. مشکڼه په خپلو عزیزانو کې په بل کلي کې کوژدن وه، خو کریم کاکا به دغه عزیزانو ته هر ځل د مشکڼې د واده نیټه کې انې بانې ځکه کولې هغه سره د مشکڼې د داج لپاره جیب خالي و. خو دا ځل چې عزیزانو د کریم کاکا نه د واده نیټه وغوښتله نو انکار یې ونه کړی شه او دا یې ورته ووی چې یوه میاشت نیټه ده، ولې چې دومره ورځو کې به زه د مشکڼې لپاره د داج بندوبست وکړم. د مشکڼې مور کریم کاکا ته وویل چې یا سړیه ته به په کمزورو هډوکو د داج سامان له کومې پوره کوي، خو کور کې دا یوه بیزه ده دا خرڅه کړه او چې څومره سامان پرې کېږي هغه پرې واخله. خو کریم کاکا ورته ویل چې زما یو ملګری شته، ما هغه سره د قرض خبره کړې ده، بیا به ورله لږې لږې واپس ورکوم. او بیا کریم کاکا د مشکڼې د واده نه 2 ورځې وړاندې د داج سامان پوره کړو. واده ته 2 ورځې پاتې وي. بله ورځ سحر کریم کاکا کورودانې ته ووی چې زما خېټه کې درد غوندې کېږي، زه سرکاري هسپتال ته ځم، که ډاکټر صاحب دارو درمل راکړل نو ښه به وي. چې تر ماښامه پورې کریم کاکا د هسپتال نه واپس را نغلو نو مشکڼه او مور یې په هیبت رکشه کې هسپتال ته د کریم کاکا معلوماتو لپاره لاړل. په ریسپشن کاونټر یې د یوې نرسې نه د کریم کاکا معلومات وکړل نو هغې نرسې بلې نرسې ته وویل چې دا میلمانه وارډ نمبر 3 ته هغه کریم کاکا څخه بوزه چا چې د خپلې لور د داج لپاره خپله ګرده خاصه کړې ده. د دې خبرې اورېدو سره مشکڼې چیغې کړې او وارډ نمبر 3 ته یې منډې کړې. هلته په بیډ نمبر 6 باندې مشکڼې د خپل پلار کریم کاکا په سینه سر کېښودو او جړا کې یې وې چې داجي دا دې څه وکړه. کریم کاکا د مشکڼې په سر لاس کېښودو او په ناروغ آواز یې ووې چې لورې ما سره ستا د خوشحالۍ لپاره بله څه لاره نه وه.